عبدالله سبا د ټول شموله حکومت کابینه اعلانوي. ولې اعلانوي او د څه لپاره اعلانوي او څه وخت اعلانوي؟ ویډیو حتما وګورئ. په ویډیو کې ډیر څه شته دی. درنو لیدونکو السلام علیکم. سره له دې چې ویل کېدل ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هوکړې ته نږدې شوي دي، له یو بل سره یې جوړجاړی ونه شو او دا لوري لا هم د یو بل پر ضد څرګندونې کوي. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني د نوي حکومت د کابینې د غړو اعلانول پیل کړي دي، خو عبدالله هم په پام کې لري چې سر له سبا یکشنبه د خپل ټول شموله حکومت د کابینې غړي اعلان کړي. د عبدالله د ټول شموله ټیم ویاند خان زمان مدبر او له ویبپاڼې سره په یوې مرکه کې ویلي دي چې موږ ښاغلي غني ته 10 ورځې وخت ورکړی و چې له سخشي ګټو دې تیر شي او د هوکړې لارې دې وسنجوي او کړکېچ ته دې پای ټکی کېږدي. خو په دې 10 ورځو کې نه یوازې چې هغوی د هوکړې لپاره ښه نیت ونښود بلکې غیر قانوني ګمارنو ته هم دوام ورکړی دی. مدبر وایي چې د ډاکټر عبدالله ټیم د کړکېچونو د دوام پلوی نه دی او نه به وي، او همداراز له اړوند لوري سره د هوکړې لپاره د سیاسي شخصیتونو هڅو ته په درنه سترګه ګوري. خو اشرف غني د قدرت د لاسته راوړلو لپاره د افغانانو قرباني ته هم چمتو دی، چې له همدې کبله عبدالله په پام کې لري چې سبا د ټول شموله حکومت د کابینې غړي اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې امریکا پخوانی ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر استاد صاحب څو ځلې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ جوړجاړی وکړي، خو لا تر اوسه هم د دواړو لورو ترمنځ هوکړه نه ده شوې او وخت پر وخت د یو بل پر ضد څرګندونې کوي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت مننه. ژوندي اوسئ.